अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हॉस्पिटल ता सदा से पेशेंट राशि सदा से मरीजान राशि چې هغه په ټینشن کې وي په دې سوچ او فکر کې وي چې ډاکټر صاحب آیا زما چې دا کم وزن دی دا سیوا دی یا کم دی ماته دا وزن سیوا کول پکار دی یا ماته وزن کمول پکار دی یا چې کم دی نو زما دا وزن نارمل دی. نو نن به زه د هغې حوالې سره خبره کوم چې تاسو به په خپلو کورونو کې تاسو ته څنګه پته لګي چې ستاسو دا چې کم وزن دی دا ستا د قد مطابق دی یا نه دی، دا برابر دی نه دی. آیا تاسو ته وزن ډیرول پکار دی یا وزن کمول پکار دی یا چې کم تاسو دا وزن دی دا بالکل صحیح وزن دی دا مینټین کول پکار دی. نو کم طریقه کار باندې چې مونږ ته دا پته لګي هغې ته مونږ وایو BMI مطلب باډي ماس انډیکس. نو اوس مونږ څنګه باډي ماس انډیکس معلوموو خپل د هغې دپاره یو اسانه غوندې کې فارموله ده. هغه فارموله ده چې BMI زمونږ سره برابر دی زمونږ د وزن په کېجي کې ډیوایډډ بای زمونږ چې کوم قد دی هایټ میټر سکویر کې. صحیح ده. دا مونږ اوس پروف کوو چې دې فارمولې نه مونږ څنګه ځان ته خپله BMI روباسو. د هغې دپاره اسانه طریقه مخکې دا ده، فرض که زما وزن 60 kg دی، دا 60 kg ما واخیستلو او زما چې کوم قد دی هغه 15 فوټه دی او 9 انچه دی، نو 5 فوټ او 7 انچ یم زه به اول داسې کار وکړم چې دا کم فوټ چې دی دا به زه اول انچ ته ورواړم. نو یو فوټ کې زمونږ سره 12 انچه وي، نو چې دغه شانتې زه اوس خپل هایټ ته زه په 12 کې زره ورکړم نو هغې نه ما سره څه راشي 58. نو دا 58 زما سره انچ شو، زه 58 انچ شوم. یو انچ اوس په مونږ چې کم دی داسې کار کوو چې دا انچ په مونږ میټر ته اړوو ځکه چې په فارموله کې زمونږ سره میټر دی. نو یو انچ چې کم دی نو هغه د 0.025 میټر برابر دی. ها کله چې زه د 58 له زره ورکړم په 0.025 کې نو هغې نه به راشي 1.5. نو زه څومره شوم 1.5 میټر. اوس زما سره څیز اسان شو. دا به زه دا فارموله راواخلم، دلته کې ما دوباره بیا لیکلې ده چې BMI is equal to weight، یعنې زما وزن په کېجي کې دا ډیوایډډ بای زما چې کوم هایټ دی کوم قد دی په میټر سکویر کې. صحیح ده. نو زما وزن څومره 60 kg او زما چې کوم هایټ دی هغه څومره 1.5. نو اوس په دې 1.5 باندې چې ما کله د سکویر واخیستلو نو دې نه ما سره څه راغلی 3 راغلی. نو کله چې زه 60 چې کوم دی نو دا زه په 3 باندې ډیوایډ کړم نو زما BMI څومره راغله 20. نو زه به اوس ګورم چې زما چې دا کومه BMI راووتله کوم چې 20 ده آیا دا نارمل ده یا نارمل نه ده. زه زما ته وزن ډیرول پکار دی یا ما ته وزن کمول پکار دی یا زما چې دا کوم وزن دی دا همدغه شانتې مینټین ساتل پکار دی. ها که چیرې د یو کس BMI د 18.5 نه کمه ده نو دې ته مونږ وایو انډر ویټ. دله پکار دی چې د خپل وزن گین کی خپل وزن د بڑھاو کی د سیوا کی. او دا اکثر چې کوم خلک مطلب زموږ معاشره چونکې یو غریبه معاشره ده په دې کې اکثر چاته پراپر ډایټ نه ملاویږي، پوره خوراکونه نه ملاویږي، د هغې د وجې نه داسې چل کېږي یا چې کوم دی څوک هسې هم خوراک نه کوي، په ټینشن کې وي، ډپریشن کې وي، سوچ او فکر کې وي، نو هغې هم خوراکونه نه کوي، نو هغې ته هم دا مسله راځي. یا اکثر مونږ خوراکونه کوو خو زمونږ په معدې کې مسله وي، زمونږ معده ټیک نه وي، نو د هغې سره هم داسې چل کېږي. یا چې کوم دی اکثر زمونږ چې کوم دی کې تایراید ګلینډ دي کوم تایراید هارمون پیدا کوي، اکثر هغه د ضرورت نه سیوا پیدا کوي، نو هغې سره هم وزن زمونږ کمیږي. یا داسې د دنیا نور بیماریانې هم دي خو اوس په مونږ چې کوم دی نو ډېر زیات هغې طرف ته نه ځو. انشاءالله په بل لیکچر کې بیا مونږ په هغې باندې خبرې وکړو. بل که یو د یو کس چې کوم دی BMI د 18.5 نه واخله د 24.9 پورې وه نو د BMI بالکل ټیک ټاک ده. دله پکار دی چې د خپل هیلدي لایف چې کوم دی مینټین وساتي او دا بالکل نارمل دی. صحیح ده. ها بل زموږ سره راځي د 25 نه واخله د 30 پورې که د چا BMI وي دا دې ته مونږ وایو اوور ویټ. صحیح شو. د ده چې کوم وزن دی دا لږ زیات دی. دله پکار ده چې دی خپل وزن کم کړي او که چېرې دی خپل وزن کم نه کړي نو دی د ډېر بیماریانو شکار جوړېدی شي. کوم چې غټ وزن دی غټ وجود دی نو اکثر چې کوم دی دا سړی ته بلډ پریشر هم ډېر په اسانه باندې پرېوځي. د ده چې کوم دی نو سټروک فالج وهل هم دته اسانه باندې پرېوځي. رګونه چې کوم دی نو د دې کوم فیټس وي کومه چربي ده د هغې د وجې نه بلاک کېدی شي او دته چې کوم دی نو فالج هم راتلی شي.
دغه چې کوم دی نو د شوګر مریض دی جوړېدی شي دغه ډایبټیز ملایټس چې ورته کوم وایو خاص کر ټایپ 2 کې باقي دی چې کوم دی نو دته کینسر هم ډېر په اسانه باندې لګېدی شي. ها اوس کو بل یو کس دی زموږ سره د هغه BMI د 30 نه سیوا راغله، د 30 نه سیوا راغله دې ته موږ وایو اوبیز، مطلب دا سړی اوبیز دی، د وزن ډېر زیات سیوا دی، نو ده خو بالکل د بیماریانې نه معاف کوي، دته ډېر په اسانه باندې بیماریانې لګي. نو دله پکار ده چې دی په خپل وجود باندې غور و فکر وکړي او خپل کوم وزن دی د دې کم کړي. والسلام.